Gauss law او spherical charge distribution په دې باندې به نن موږ بحث کوو. spherical charge distribution چې کله موږ چارج راواخلو او د هغې نه یو داسې distribution چارج په داسې ځای کې خور کړو چې هغه چارج یو سفیر جوړوي. مثال په طور ته نو په دې سفیر کې پروټانز دي یا الکترونز دي، هر څه چې دي او چارج په دې ریجن کې خور دی د سفیر په شکل کې. نو د دې الکتریک فیلډ موږ معلومولی شو په اسانه د ګاس لا په مټ باندې. نو راځئ چې وګورو مثال په توګه که څوک موږ نه تا تپوس وکړي چې دلته یو پوینټ موږ واخلو دلته بار د دې سفیر د سنټر نه په ډسټنس آر باندې په دې پوینټ باندې به الکتریک فیلډ د څه برابري که په دې سفیر کې ټول چارج چې کوم موږ خور کړی دی هغې ویلیو کیو برابري، یعنی چارج کیو 100 کولمه چارج دی او هغه موږ د یو سفیر په شکل کې خور ورکو او د سفیر ریډیس چې کوم دی نو هغه دی آر، په دومره ریجن کې چارج خور دی. نو موږ نه تپوس دا وسو چې په دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ څومره دی. اوس که موږ د ګاوس لا په مدد دا معلومول غواړو نو بیا موږ دا وکړو، موږ وایو چې هر هغه پوینټ چې د دې سفیر د سنټر نه په ډسټنس آر باندې دی نو په هغه پوینټ باندې د الکتریک فیلډ ویلیو یو برابر ده په هغه ټول پوینټس باندې. نو هغه پوینټس هر ځای کې کیدی شي خو چې د دې چارج د سنټر نه ډسټنس آر یعنی نو مطلب دا دی چې په دې ټول پوینټس باندې د الکتریک فیلډ ویلیو په کار ده چې یو برابري، ځکه چې دا چارج کې سفیریکل سیمیټري ده. نو دا چارج کې داسې پراپرټي نشته چې ګینه په دې پوینټ باندې به زیات الکتریک فیلډ پیدا کی د دې پوینټ په نسبت یا دغه پوینټ په نسبت. نو دغه سه موږ سره د پوینټس یو پورا کلیکشن کې دی شي چرته چې د الکتریک فیلډ ویلیو یو برابري او دغه پوینټس چې کوم دي هغه به د یو بل سرفیس په سفیر د یو بل سفیر په سرفیس باندې کوم ته چې موږ ګاوسین سرفیس وایو. نو د یو ګاوسین سرفیس په سرفیس باندې چې کوم پوینټس دي هغه ټول پوینټس باندې د الکتریک فیلډ ویلیو یو برابر ده، ځکه چې هغه ټول پوینټس د دغه چارج د سنټر نه په یو فاصله باندې دي. نو دا خوشا یو آرګومنت چې د الکتریک فیلډ ویلیو په دې ټول پوینټس باندې یو برابر ده په هر ځای کې، ځکه چې هر پوینټ د چارج د سنټر نه په یو فاصله دی. دلته خو تاسو سرکل غونته ښکاري خو دا یو سفیر دی د سکرین نه بار سکرین کې دننه میلیونونه پوینټس انفینټ نمبر اف پوینټس دي. دا خو یو آرګومنت شو. اوس به مونږ استعمالو د ګاوس لا او په الکتریک فیلډ یو ویکټر کوانټیټي ده. نو موږ ته پته ده چې د دې سفیر سرفیس ایریا چې کوم ده که دا موږ په وړو وړو ایریاز کې تقسیم کړو نو په هر پوینټ باندې د دې ایریا په ریډیل ډایرکشن کې ده. سمه ده؟ نو اوس راځي چې الکتریک فیلډ په کوم ډایرکشن کې. نو د الکتریک فیلډ موږ سره بل هیڅ ډایرکشن نشي کېدی، صرف او صرف یو ډایرکشن کې دی شي او هغه ریډیل ډایرکشن کې دی شي په هر پوینټ باندې. ولی ځکه چې دا چارج ډیسټریبیوشن چې کوم دی دا سفیریکلی سیمیټریک دی. نو الکتریک فیلډ د مثال په توګه په یو پوینټ باندې موږ دلته ودرېږو او موږ د الکتریک فیلډ دا ویلیو خوښه کړو، دا ډایرکشن خوښ کړو، نو دا غلط دی. ولی چې د دې پوینټ په حساب کو دا موږ وګورو نو که موږ دا لاین راکاږو کوم چې ډسټنس آر دی نو د دې پوینټ نه موږ سره باره پلو دلته په دې ریجن کې چې څومره چارج دی دومره په دې ریجن کې دی.
نو بیا د الکتریک فیلډ ولې بایسي لاندې پلو د بره پلو په نسبت یعنی الکتریک فیلډ دې پلو ته ولې نه دی بایسد ولې په ښکته باندې بایسد دا خو یو ارګومنټ شو نو الکتریک فیلډ نه بایس کېدی شي په بره او نه په ښکته صرف یو ډایرکشن کېدی شي او هغه ریډیل دی نو اوس مونږه دوه ارګومنټس ورکړو یو د الکتریک فیلډ ویلیو هغه ټول پوینټس هم راټول کړو چې په هغې باندې الکتریک فیلډ ویلیو یو برابر ده او هغه پوینټس چې کوم دي نو هغه په یو خیالي سفیر په سرفیس باندې دي چې د هغې ریډیس وړوکی آر دی نو بیا ګاوس لا وایي چې ای دا ډي ای په دغه سرفیس باندې او دغه سرفیس کلوز دی کلوز سرفیس دی ځکه چې سفیریکل سرفیس دی دا برابر دی چې څومره چارج دغه سرفیس کې رابند شوی دی او په اپسایلن 0 نو په دغه سرفیس باندې موږ انټیګریشن کوو په دې کې څومره په دغه دننني سرفیس باندې څومره چارج دی چې کومې ته موږ کیو ویلی دی نو دغه سرفیس دغه چارج راګیر کړی دی کیپیټل کیو نو دا سایډ خو آسان شو او دا بل سایډ برابر شو ای डी ए او کوساین 0 ځکه چې الکتریک فیلډ او ایریا ویکټر په یو ډایرکشن کې دي اوس چې په دې سرفیس باندې موږ انټیګریشن کوو ته کوم ته چې موږ ګاوسین سرفیس وایو دې سرفیس ته ګاوسین سرفیس وایي یعنی دا ایگزیسټ کوي نه دا زموږ خیالي سرفیس دی او کلوز سرفیس دی نو په دې باندې الکتریک فیلډ ویلیو یو برابر د هر ځای کې د انټیګریشن په دوران کې د الکتریک فیلډ زموږ کانسټنټ دی نو دا به بار روزي او डी ए دا برابر شو د کیو اپسایلن 0 اوس دغه سرفیس ریډیس آر دی نو چې د ایریا باندې انټیګریشن وکړم دا مال صرف سرفیس ایریا راکړي د چا چې ریډیس وړوکی آر دی دا هغه سرفیس هغه سفیر ایریا به راکړي نو هغه موږ ته پته ده چې 4 پای آر سکویر برابر کیو په اپسایلن 0 ویشلی اوس چې د الکتریک فیلډ لپاره موږ سالو کړو دا ایکویشن نو موږ سره راغی کیو په 4 پای اپسایلن 0 او آر سکویر باندې ویشلی نو د دې مطلب دا شو چې یو سفیریکل چارج ډسټریبیوشن او په دغه سفیر کې ټول چارج موږ سره کیو نو په ډیسټنس آر باندې د دې سفیر د سنټر نه خو د سفیر د چارج سفیر نه بهر د الکتریک فیلډ ویلیو برابر ده کیو په 4 پای اپسایلن 0 آر سکویر باندې ویشلی بل که تاسو وګورئ که موږ یو وړوکی چارج واخلو پوینټ چارج او دغه ویلیو کیو وي نو د هغه نه په یو فاصله ډیسټنس آر باندې هم د الکتریک فیلډ ویلیو برابري کیو او په 4 پای اپسایلن 0 آر سکویر باندې ویشلی نو تر څو پورې چې موږ دغه چارج ډسټریبیوشن نه بهر یو او دا چارج ډسټریبیوشن سفیریکلی یونیفارملی ډسټریبیوټډ یعنی دا نه چې په د لاندې حصه کې زیات چارج دی او بلې حصه کې یونیفارملی ډسټریبیوټډ یو شان تقسیم شوی دی چارج په ټول سفیر کې نو دا چارج داسې بیهیو کوي ته به وایې چې ګینې پوینټ چارج دی کله چې موږ د الکتریک فیلډ دغه چارج ډسټریبیوشن نه بهر ورته ګورو سمه ده خبره بیا بدله شي کله چې موږ د یو چارج ډسټریبیوشن کې دننه الکتریک فیلډ معلومو یعنی چارج ډسټریبیوټډ دی په دې ریجن کې او موږ چارج کیو په دې ریجن کې ور واچو او څومره ریجن کې مخور کو سفیریکل ریجن ریډیس آر کې مخور کو اوس کو موږ ته څوک دا تاسو کې چې دې دننه دلته الکتریک فیلډ څومره څه برابر دی نو موږ بیا په دغه آرګومنټس باندې ځان کنوینس کولی شو چې په دغه پوینټس باندې الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه به ریډیلی آوټورډي او بل دا ده چې موږ داسې پوینټس معلومولی شو چې په هغه ټولو باندې د الکتریک فیلډ ویلیو یو برابري نو هغه به موږ له یو سفیر راکړي د وړوکي آر ریډیس برابر نو په دغه آرګومنټس باندې موږ دا ویلی شو چې A ډاټ डी ए
دا زمونږ ګاوسین سرفیس خیالي سرفیس دی موږ دننه واغسته په چارج ډسټریبیوشن کې صحیح ده په دغه باندې کلوز سرفیس دی او په دغه باندې چې کله موږ انټیګریشن وکړو فلکس معلوم کو نو دا برابرۍ دغه سرفیس چې څومره چارج راګیر کړی دی او په اپسایلون 0 نو دغه ګاوسین سرفیس چې کوم دننه موږ واغستو دې څه چارج راګیر کړی دی د دې کیو چارج نه او څه د بار پاتې شوی دلته نو ټول چارج نه دی راګیر نو دې څومره چارج راګیر کړی دی نو موږ سره په ریډیوس آر کې غټ آر کې ټول چارج چې کوم دی نو هغه کیو دی او دا تقسیم ډسټریبیوټ دی په یو والیوم کې 4 پای آر طاقت 3 په دغه والیوم باندې نو موږ وایو د دې چارج ډنسټي چې کوم ده هغه دغه ده صحیح ده اوس دې چارج څومره دې سرفیس څومره چارج راګیر کړی دی دغه ټوټل چارج نه نو موږ وایو چې دغه چارج چې دې کوم راګیر کړی دی نو هغه د ټوټل چارج او بیا دغه وړوکی سرفیس چې څومره چارج راګیر کړی دی هغه برابر دی دغه وړوکی سفیر والیوم او ویشه په د غټ سفیر په والیوم باندې صحیح ده یعنی دې دومره چارج راګیر کړی څومره چې د دې ریشو ده د غټ سفیر د والیوم سره او یا مونږ وایو چې دا چارج ډنسټي ده چارج پر یونټ والیوم دی پر میټر کیوب دی په هر میټر کیوب کې دومره چارج دی نو for 4/3 پای آر میټر کیوب کې بسونه چارج نو دغه لپاره موږ په رو کې ضرب ورکو دې ته رو وایي نو رو هم ته پته چې د غټ کیو او دغه برابر ده نو چې په کې مونږه ورواچو نو دغه موږ سره او په اپسایلون 0 باندې ویشلې دا ګس لاس چې کوم دی دا به بیا برابر شي د 4 پای آر سکوير electric field په دغه پوینټ باندې کانستنت دی د electric field او د ایریا ډایرکشن چې کوم دی نه هغه دواړه ریډیل دي نو دغه نه زموږ سره دا نو په دې سفیر کې دننه چې کوم electric field دی هغه برابر دی Q او 4 پای دا 4 د 4 سره ختم شو دا پای د 5 سره ختم شو دا 3 د 3 سره ختم شو او دلته موږ سره پاتې شو 4 پای اپسایلون 0 آر طاقت 2 او بر سره پاتې شو آر طاقت 3 او لاندې را سره پاتې شو غاټ آر طاقت 3 دا موږ سره برابر شو کیو آر وړګي آر په 4 پای اپسایلون 0 او آر کیوب باندې ویشل سمه نو د دې مطلب دا شو چې یو چارج ډسټریبیوشن سفیریکل دی باندې چارج کیو دی او هغه یونیفارملی ډسټریبیوټډ دی په دې سفیر کې او د دې سفیر ریډیوس آر دی نو کوم د دې سفیر په سنټر باندې الیکټریک فیلډ وګورو نه به 0 وي ځکه چې دنه په دې سفیر کې چې کوم الیکټریک فیلډ دی دنه په هر پوینټ باندې هغه دی اوس موږ معلوم کو کیو ضلع آر او 4 پای اپسایلون 0 آر طاقت 3 نو چې آر 0 وي یعنی وړوکی آر 0 وي نو الیکټریک فیلډ 0 وي په دې سفیر په سنټر باندې نو چې څومره موږ د دې سنټر نه لري ځو نو الیکټریک فیلډ سیوا کیږي ځکه چې الیکټریک فیلډ آر ته پروپورشنل دی کله چې موږ د دې سفیر سرفیس ته ورسو نو الیکټریک فیلډ برابر شي په سرفیس باندې ای په دې سرفیس باندې دلته برابر کله چې موږ د آر پکې موږ د کیپیټل موږ غټ آر برابر ورواچو نو دا برابر شي کیو او په 4 پای اپسایلون 0 آر طاقت په باندې ویشي یو آر بده یو آر سره کینسل شي بهر چې کوم دی د دې سفیر نه بهر ریډیوس ډیسټنس آر باندې دا دنه الیکټریک فیلډ بهر چې کوم دی په دې پوینټ باندې الیکټریک فیلډ موږ معلوم کو او هغه د کیو
او 4 پای اپسایلون 0 ار طاقت به باندې ویشلې. نو که دا الکتریک فیلډ مونږه پلاټ کو د ار سره، یعنی دا ریډیوس ډیسټنس شو د سنټر نه د سفیر، نو په سنټر په الکتریک فیلډ چې کوم دی چې ار 0 نو الکتریک فیلډ 0 دی، چې ار لویږي نو الکتریک فیلډ غټیږي لینیرلی د ار سره، خیال مې دی. او چې سرفیس ته راورسي نو د الکتریک فیلډ ویلیو د دې برابر شي. او بیا بهر د سفیر نه الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه د 1 اوور ار سکویر په شکل کې کمیږي، نو بهر چې کوم دی نو بیا الکتریک فیلډ 1 اوور ار سکویر په شکل کې کمیږي. نو دغه پلاټ مونږ ته ښیي چې الکتریک فیلډ چې مونږ دننه یو د سفیر د چارج ډسټریبیوشن کې دننه یو، نو الکتریک فیلډ زیاتیږي کله چې مونږ د چارج ډسټریبیوشن سرفیس ته ځو. کله چې مونږ د چارج ډسټریبیوشن نه بهر وځو نو بیا الکتریک فیلډ کمیده شروع شي. سمه ده؟ نو دغه شو د سفیریکل چارج ډسټریبیوشن په وجه باندې الکتریک فیلډ.